د شتمن کېدلو لپاره دا فرصتونه بیخي له لاسه مه ورکوئ. ژباړن حمیدالله حمیدي. جېمي اینټایر په خپل کتاب څه مې چې خوښ و په ښوونځي کې مې زده کول هغو لارو چارو ته اشاره کړې ده چې په وسیله په اسانۍ سره یو څوک شتمن کېږي. په کتاب کې د پیسو ګټلو ګڼې اسانه لارې په ګوته شوي دي چې ټول فصلونه یې په یوه لیکنه کې ځایول ناممکن دي، خو له ځینو ځانګړو تګلارو څخه یې دلته یادونه کوو. اینټایر د دې تګلارو پر مټ خپل $150,000 پور خلاص کړی، میلیونونه ډالر یې ترلاسه کړي او اوس یې ژوند له خوښې سره برابر پر مخ ځي. د دې لیکنې له لوستلو وروسته پوهیږئ چې بریالي او ناکام مدیران څوک دي، بریا څه ډول ترلاسه کولی شو او له ماتې خوړلو وروسته څه ډول راپورته کیدلی شو. دا به هم زده کړئ چې د پیسو ګټلو په لاره کې مو کوم خنډونه پراته دي چې له مخې لرې کړو. اینټایر وایي کارنده مدیران د دې لپاره چې بریا، شتمنۍ او آرامۍ ته ورسیږي ځینې خاص فعالیتونه کوي. د څېړنو له مخې هغه کسان چې اوس شتمن دي او هغه چې په یوه ګوله ډوډۍ پسې ټوله ورځ سرګردانه وي د پیسو ګټلو په اړه بېلابېل ذهنیتونه لري. دا چاره موږ ته ځینې رازونه را په ګوته کوي. زموږ اقتصادي بریا تر ډېره په هغو باورونو پورې تړلې ده چې موږ یې د پیسو په اړه لرو. که مو د پیسو په اړه خپل باورونه محدود وساتل، هغه ده چې ټول عمر به مو په دې کې تیر شي چې د $1,000 ګټل نو ولا لویه خبره ده، او که همدغه $1,000 وګټو بیا د یوې اونۍ لپاره د نورو پیسو د ګټلو هڅه نه کوو. همدا باورونه د دې لامل کیږي چې د مالي ازادۍ لوړې څوکې ته له رسېدلو څخه پاتې شو. هغه کسان چې د لوړ مالي هوښ څښتنان دي د خپلو مالي برخو لپاره جامع عملیاتي طرحې لري او د عملي کولو لپاره یې ورځني پروګرامونه په پام کې نیولي وي. لومړنۍ هڅه یې دا وي چې لږ تر لږه خپل 10% عواید سپما کړي. دوی په دو پیسو یا پانګونه کوي او یا په مناسب وخت کې پر یوه اړین کار باندې لګوي. هغه کسان چې له لوړ مالي هوښ څخه برخمن دي پوهیږي چې قرض ډیر دروند بار دی او په راتلونکي کې د پانګې پر کچه بد اغیزه کوي. دوی په دې هڅه کوي چې خپل پورونه وروستی کچ ته راټیټ کړي. له دې سره که قرض کولو ته اړ هم شي داسې ګام پورته کوي چې په ګټه یې تمام شي او د پور خلاصولو سره یې ګټه هم کړې وي، نه داسې چې پور کړي پیسې په خپله خېټه واچوي. مالي موخې له عملیاتي طرحو سره نږدې اړیکې لري. هوښیار خلک خپلې موخې په 2 برخو ویشي، اوږدمهاله موخې او لنډمهاله موخې. دغه څه د دې لامل کیږي چې ټول فکر او تمرکز یې پر هغه څه وي چې د موخو په کتابچه کې لیکلي دي. هوښیار خلک له هرې افغانۍ سره چې مصرفوي په دقت عمل کوي. بریالي مدیران د واړه لګښت له پایلو هم ځان خبروي. دوی پوهیږي چې همدا واړه لګښتونه کومې پایلې لري. دوی د راتلونکي په اړه عجیبه وړاندوینې لري. دغه څه له دوی سره مرسته کوي چې د پیسو په مصرفولو او یا نه مصرفولو کې سمه پریکړه وکړي. که پوه شي چې یوه پریکړه ورته په راتلونکي کې کومه ګټه نه رسوي بلکې په زیان یې تمامیږي، هیڅکله اقدام نه کوي. هغه کسان چې له لوړې مالي ځیرکتیا څخه برخمن دي ځانونه ورته پروفیسران نه ښکاري او هر وخت هغو کسانو سره چې په مالي مخې نه لري صلاح او مشورې کوي. د دې لپاره چې د پیسو په مدیریت کې بریالي شي د هغو کسانو عادتونه، کړنې او ځانګړنې خپلوي او په اړه یې څېړنه کوي چې له هغه وړاندې پر دغه لاره قدمونه ایښي دي. همدا لامل دی چې کوچني مدیران له لویو سره ملګرتیا کوي او غواړي د ځان لپاره یې مخ بیلګه وګرځوي. بریالي مدیران هیڅکله د پیسو ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو چارو زده کول، د پانګونې په اړه معلومات، د ونډو بیې او نور اړوند خبرونه او معلومات له لاسه نه ورکوي. هڅه یې دا وي چې په دې برخه کې نوي شیان زده کړي او له نویو اقتصادي خبرونو ځان خبروي. بریالي مدیران د ژوند له هرې ګړۍ څخه د زده کړې لپاره ګټه اخلي. که مو پام ورته کړی وي په موټر کې د راډیو له لارې اقتصادي خپرونې اوري، د اقتصاد او پیسو لاسته راوړلو په اړه کتابونه لولي، په ورځپاڼو کې یوازې اقتصادي خبرونو پسې ګرځي او په ټوله کې د پیسو لاسته راوړل او لارې چارې ورته عادت بدل شوی وي. همدا عادتونه دي چې په خپلو چارو کې بریالي هم دي. ناکام مدیران بیا پورتنۍ ځانګړنې نه لري بلکې د پور ذکر شویو مواردو برعکس عمل کوي چې دلته یې په اړه له بحث کولو څخه تیریږم.